پټول نه اول خو د میش قائد تحریک ورسره د لرې لرې ځایونه راغلي زماور ملګري او ورسره د عوامي نیشنل پارټي او د پاکستان پیپلز پارټي د جماعت اسلامي او د صحافیونو ملګري او د تاجر یونین د کونسلر اتحاد او د روغلی قومي مشرونه زه د مانځه د زړه د مانځه شکریا ادا کوم چې توس د اعظم ورسک خلک په دا پریشانه او بادا رزق غوښی نه پرېښول او توس ټول د دې سره څنګ په څنګ په میدون باندې ودرېدلی ملګري توس ته په تفصیل خبره وکړله چې دوله ته بدامني دو خو بنیادی خبره دا دو چې د میش په پښتونخوا وطن یا د میش په علاقه باندې د بدامني ویلې شری دو موی وارث ورته ویلي وي چې مخته و لشکر لوړلې مغول وي بل څوک وي په یوه کوم په یوه خوره غوندې حمله وکړله هغه خلکو یې لیټ که په آن آبادو دی په خوره حکمراني کړله په آن آباد د دنیا طاقتونه لوړل فرانس د برطانیه د اټلی د یغه په دنیا کې کالونۍ جوړې کړلې د یغه خورې خلک غلامون وسوتل وراتای خلک کله د مذهب په نوم سره جنگول کله د فرقې په نوم سره جنگول کله د قومیت په نوم سره جنگول خو خلکو به اتفاق وي او د دغه به اتفاقی نه و دی فایده وخیستله دیو د یغه خورې سره سپینزار معدنیات ټولې ګاټې واټې وو یغه طاقتورې قومینې وړل او د علاقې خلک وو خالی پاکې د ګایز نه د وګا پورا مزدرا کړله او د ګډې مړۍ به وسلاوله نن هو چې پاکستان جوړ شوی دی پاکستان چې جوړ شو هغه جنرال نیازی دی چې په جنگ عظیم کې انګريزونه دوی ته تمغه ورکړلې چې توس د میش ډېر ښه خدمات وکړو هغه خلک د پاکستان جرنلون ولاګېدل او د نن ورځې پوره په هغه لیار باندې روان دي تو سے تا پاتا دو چې په 9/11 نه بعد چې امریکای په افغانستان باندې کیم د ډالرې کاروبار شریک په ټول کې د فرنٹ لاین اتحادی دا د کرے بدمعاش دا د پاکستان فوج و اوالیه خلق رو واستل د میش درونه مشرون د علاقې د غونډه خلق د مشر خادین د غونډه خلق د مشر میرزلام د غونډه خلق د مولانا میراج الدین د غونډه خلق په دخوره په پتردي سره قتل شول په آن بعد دا د وردی ولروغای چې زه تو ته امن درکاوه دغه نیش کورینا جماعتینا بازورینا هر څه لیټ کړل که په تفصیل یې زه بیانوه پیرا ګنټه وکولاږي په آن بعد چې دغه خلک آی ډي پیز شو بیا واپس روغلل په آن بعد چې خلک واپس رته دا ګوډ هم موجود و دا بیډ هم موجود و دا سلندر هم موجود و دا د امن کمیټي هم موجود و خو بیا چې د میش تحریک ملګري جدوجہد شریکه دولتا و ډېر پړه لیکه خلک دا خبره کړله چې ویس خو الولاول تیر شول ویس خو اپریشنینا تیر شول ویس خو د ترقۍ دور روان دی نو توس ویله د فوج مخالفت کوي خو زه نن بیا درته یایو چې هغه د کرې قاتلون هغه د کرې بدمعشون چې په 2001 نه بعد دی دلته میش په الولاولي دی میش په ډازاولي هغه خلک د سواد نه د وزیرستان پورا د مذاکرات په نوم باندې بیا راوستو
میش دا پښتنه ځنې کی چې خورا د میش دو کوم د میش دی جنرال فیضا جنرال باجوا دا خورا د تو د پلور نه دو چې ته د خلک سره معاهده کې دا خورا د مودو ته چې دلته رغلی د یوه چوکیدور په حیثیت رغلی د تو 4 چوکیدورانو که ته چوکیدوران نشی کړی بیا ته کالونۍ ها خالی کا ته کیمپ ها خالی کا ته د زالی کیلا ها خالی کا ته اعلان وکا چې وزیرستان مزید د پاکستان احسان نه دو او میش دولته امن نشي راوستلی پان آبادو میش دا خلک خپل سره کښېني یوه د وخترۍ لیار ورته وغوړي خو چې د څو پوره ته په کلیګر ته نوست وې ته خلکو ته د تو ایم آی د تو آی اس آی د تو آی جی ایف سی د تورې شیشې د ګاډي کاډینا ورکاوې پان آباد په علاقه کې خلک په مړه کاوې بیا یې موته چې د امن ذمه ورونتوس یې میش مزید په دغه رنګ چوکیدور په خپله خوره په یوه صورت نه ماني د میش دولته واضحه پالیسي دو واضحه بیانیات دو میش دا کیسه کلیر کی چې دلته کا ګوډ دی کا بیډ دی کا په هر نومه باندې ټیپک ځان دی دا د تو خلک دي دا تو جوړ کړي دي په دا نوست خلک په دا ازامرسه کې پیرارز د ټیپکې ساړي شوري دوسې څوک پېژنئ چې دا ګوډ دی کا بیډ دی خو کا پېژني دای پیژانی ځکه چې ټیپک دای ورکاوي ریپای دای ورکاوي هر څه دای ورکاوي نو میش ورته یایي چې کا ګوډ دی وي کا بیډ دی وي کا بل پیاوړی دی وي مزید یې در سمبول کا چې سمبول یې نه کې دا خلکو د تو کلي ته درځي د تو کمپینا ته درځي د یخې مخ ته درته کښېني او د یخ ټمپورو درته نوست وي چې د تو پوره تو دا دهشتګردانه پالیسي د میش په خوره بند کړي یې نه وي دغه سره سره آی جی ایف سی او کمانډنټ دولته جرګې غوړي بار بار او هغه جرګې کې دی خلکو ته وایي چې امن د تو سیمه ورادو کنی بیو میش د تو کوخینا وایي بیو میش د تو کورینا ډازاوي میش د دغه آی جی ایف سی نه پښتنه کی چې د خلک ته چې تو ټیپک ورکول د خلک ته چې تو دلته مرکزونه جوړ دي دا دې میش نه پښتنه کړې وه که خپل دې روستلي دي بیا د چې خپل روستلي دي که تو سره ډزوئ که تو پکوړه سره خورئ که تو سموسه سره خورئ خو دا خلکو مزید نه پریشانوئ او ورسره دا یوه دا د میش ټوله سیاسي خلک فیصله هدو چې په کومه جرګه کې چې د پی ټي ایم باشمول د ټوله سیاسي پارټۍ نمایندګي نه وي دا جرګه ته ومیش سرکوري جرګه ویایي د دغه جرګې هره فیصله و سرکوري فیصله وي دا میش نه کله قومي فیصله مانی او نه دا جرګه میش کله قومي جرګه منل ته تیاري او د دغه سره سره میش پولیس ته یوسول کی چورنه دا موجوده باګاړه د دوستو د زالۍ کلا نه ډازیږي کالونۍ نه ډازیږي دا پوس میرچه نه ډازیږي خو د میرچه خوته ته ډازیږي میش تو سایوا کیسه کی چې په مرد کو پان آباد د پوسا د پاکستان جنډا در باندې ړانګه کو در د کولینه تلانګي در باندې کشش دي چې دغه د ملک د پورا قرباني کړی دو دا هیڅ قرباني نه دو توسی د مول د وزه د اړه غونډه ورته تاړلې ساړي در سربیاي توس پیدا زاوی کا توس خپل اوس نشي کړلای توس خالی په میژاغ وکي دا ټول کوم د تو سره په ملاتړ ویلور دی او دا ټول کومو اجرنلون تا ویایي چې دا پولیس د میش د خبره خلک دی میش مزید
د یک پولیس ول چاته مرګ ته نه ورکوي دولته چې څومره د پولیس ول ټارګټ شوي دي میشي کوره ته هغه راغلي چې د یخې لاش میشته روکوي چې د یخې کالونۍ مخکې ورته کښېږدي چې وي جنډه ما پیړنګوه د دغې قاتل ته یې خو د کور د ولې رضامندي نه وي نو بیا میش څه نشي کړلی خو میش دا درته یایي چې د پولیس سره و میش او دا ټول قوم همیشه کلک ویلوړ دي خو پولیس ته میش وا خبره کی چې تو ته تنخواه د میش د ټکس نه میلاویږي تو ته فوجي تنخواه نه درکوي په انګوره ډاکې قومي خلکې د خپل حقوق د پوره احتجاج که دغه جابرون فوجونه مخامخ فایرینګ په وکړ پانه بعد ډي پي او په میډیا باندې روغی چې فوجونه خو فایرینګ نه دی کړی نو میش ډي پي او ته یایي چې ډي پي او تو ته تنخواه د حکوم د ټکس نه میلاویږي دا فوجونه یې نه درکوي چې کوم عارض مړ وی دا طاهر داوړ د دغه پولیس افسر و خو چې کوم عارض شهید شه دا کوم په ودرېده دا ریاست نه دی پې ویلوړ نو میش ډي پي او ته وایي چې ته پښتین یې ته د دغه خورې سړی یې ته مزید د فوج سہولتکار ما جوړې شه او د دغه سره سره یوه کیسه میش نن ډېره کلیر کی دا میش ټول عوام ته یایي دلته په دیکانینه باندې بحث شروع شي چې صابونه بلاریز پلونکي ته امن ورکوي ملګري دا هم در سره ودادو چې د پي ټي ایم په دا خوره باندې یو ورکر هم موجود وي د پولیس او د سیول انتظامیه نه علاوه میش د چا امن نه ماني د پولیس او د سیول انتظامیه نه علاوه میش یو ټیپک ځان نه ماني او میش حکومت ته یایي چې ټیپک ځان چې تو ته خپل تربرینه به عزت کړی دي تو ته خپل عالمون به عزت کړی دي تو ته خپل قومي مشرون به عزت کړی دي په ټیپک ځان پسې تنن بل ټیپک ځان بیاي یو په یو ټیپک ځان دازاوي بل په بل ټیپک ځان دازاوي نو میش یې ټیپک ځان خلک ته ویایي چې مازید دا کرنلون دا جرنلون ته توس هوایي چې میش مازید د تو په خوله ټیپک نه وخلي میشو د دغ قوم سره ویلوړ وي بیا د مو دا یقین دی چې دا کوم دغه حکومت ته وایي چې دا د میش د خورې خلک دی مازید میش دا توس ته مرګ ته نه درکوي بیا دغه سره سره آخری وا خبره درته کوم دا ډیره ضروري هدو د سرچ اپریشن په نوم باندې دای خلک وری دا څو ورځې د اعظم ارسکنه دای په ډیر تعداد کې خلک وړي دي او خاص کر د خرغۍ په گیټ باندې میرآباد خان چې دوه درې میاشتې کېږي چې دا یې وړای دی ورسرای ابلارید د کالوشنا دوا ورنه وړي وي چې پاکې خنزله لیاویس حد دی سره دی یې سره سره جلال په نوم باندې دولته په روډ یو کاس نیولی دی مو ته ملګري یې وویل چې دشمني یې وه ټیپک وور سره په بنیاد باندې نیولی دی نو میش د دغه ټولې خلکې د طرفه دا مطالبه کي چې که په دا میرآباد خان یا په بل چا کې څه ګناه وي د کور ولې دا مطالبه کو او میش دا مطالبه کی چې عدالت یې پیش کا په عدالت کې د ګناهګور ثابت کا میش د ګناهګور خلک ملګری نه وي خو کا ګناهګور نه و په زر نظر یې رخلوص کوي چې رخلوص نشي چې د کور ولې میش تاکي مالیار روشایي پاکوي میش کلاک ملګرتیا آخری پارینی چې فایرینګ شوی دی د دغه پوس میرچنای ټول فایرینګ په فقیر اف سکول باندې کړی دی میش دی تیایی چې په دې زه توس نه پښتنه کو چې دا پوره بکاشا پنگا کې چې کیم ټیپک ځن خلک پنډیږي پل ماشوم نه بعد دا د کاشف په لګاټ کې په درجنې په سکوټر شوري دا ته نوی نه
دولتا دا د ټیپک سن خال کې د تور شیشه ګاډي ته نوینه دولتا دا ټیپک سن خلق ته نوینه خود دغه ډاسولې یک یو مقصد دی چې دا خلق دا ته مجبور کو چې دا خلق د سره هغه د کریول خلق چې دته فکریا ټیپک شوراوي اته دای ګروم جوړاوي خو زه یو صادر تاک چې دغه بدم نه خلافو نشتوس اول په هر کلی په هر خورا باندې مزاحمت کی دا دور جلسه میش ځکه نزلای جلسه اعلان کړی و نه میش مرکزی اعلان کړی و میش ریاست ته داور وشول چې میشو علاقائی جلسه کی او میشو پتو پسه د علاقې ترشیره سپینشیره روبوسی چې د تو په دا 2 نمبر پالیسی باندې پوه شي که دا سلسله جاری وه میشو په ټوله علاقې احتجاجي نه حقي که په آن نه وشول د ده د کیم د ده د کالونۍ د ده د کیلې دروازې وبند کوي که په آه نه وشول دا ټول خلکو په اتفاق روانیږي د دغه ټولې دهشتګردۍ من کور جی ایچ کیو تو بیا دا ټول کوم د نیشتو سره وي میشو جی ایچ کیو ته ورترېږي وسلې ونه هروئ تاسو چمتو اوسئ دا د میش در سره وعده ده چې که نور څوک وي که نه وي دا سیاسي خلک او دغه مشرون او دا د پی ټي ایم ملګري وو د توسې سره په هره باداریز کې ویلوړ وي او یوه خبره اخري علي وزیر ذکر دلته وشو علي وزیر په دښقوم باندې ننګ کړی دی علي وزیر د دښقوم په سار کې په جیل کې کولینا تیر کړي دي خو پښتین کوم بیا دره ننګ پې کړی دی چې په ټول پاکستان کې او په ټوله دنیا کې په 100 نه زیات پښتین کوم د ده په ننګ احتجاجي نه حق کړي دي در نه یې حق کړي دي میشویز دخکیز حکومت ته هویایي چې توس چې په اپوزیشن کې وایي سیرین اوریم والے چې جمهوریت دی جمهوریت ته مضبوط شي خو چې نن د حکومت دروغی ټوله سیرین اورې درنه ویرې دي نو دا داس نه دو په جمهوریت کې و کله میش درلوندې وي کله ترلوندې وي نو میش دا ټول قوم د مشر علي وزیر د انی پښتین د صدر رحمت شاه د فهیم وزیر چې څومره د میش ملګري په جیل کې دي میش مطالبه حقي د خلاصولې او دام در سره وعده هدو چې که د میش ملګري لاس ګوله په جلینا کې تیر کو د میشو په میدون هدغه خبروي د میشو په عدالت کې هدغه خبروي او د میشو په جیل کې هدغه خبروي ملګري زه خپل تقریر د مشر علي وزیر چې یوه ټاپو د ډېره کړله او توسو هم په ګاډه ور سره کړله نو زه یایو چې میشتوس چې د مشر علي وزیر ټاپه ټول په ګاډه سره ویایي چې ته و آسنیات رو باندې کام کې زه و د خلي خینه بیا ودارومه ډېره مننه قربان